نن سبا چې یو لویه بدبختی د پښتنو په معاشره کې شروع شوې ده هغه دا ده چې ښځې داسې جعلي امیلانو او پیرانو ته ورځي چې تعویض پرې کوي او په خپله کورنۍ کې که کوم مشکل وي نو د هغه مشکل ټوله قصه ورته کوي او بیا ورته دغسې جعلي پیران هم د ځان نه دروغ ووایي او دغسې ښځې تیر باسي. په دې کې اکثره داسې ښځې وي چې هغې ایله واده شوې وي او د خپلې خواښې نه تنګي او یا نور داسې مسایل وي. نن در سره هم همدغسې یو ویډیو شریکوم چې یو پیر ته یوه ښځه ورغلې او هغه بیا په کومه طریقه باندې دغه ښځې سره ناروا زیاتۍ کړې دی، غاړه یې ترې اخیستې ده او کوشش یې کړی چې هغه ښکل کړي او هر هغه بېهوده کارونه ورسره وکړي. دا ویډیو تر اخره وګورئ چې تاسو هم د ټول هر څه نه خبر شئ. دا واقعه په پاکستان کې شوې ده چې معلومه نه ده کوم ښار کې شوې، خو دا ویډیو په سوشل میډیا باندې راغلی چې یوه ښځه د یو پیر خواته ورغلې چې د خپل کورني مشکلاتو په باره کې ورته ووایي او پیر د هغه مرسته وکړي، خو پیر د مرستې په ځای باندې هغه لیکمیل کوي او غواړي چې ناروا او غلط کار ورسره وکړي او بیا ورته وایي چې ستا کار به وشي خو که ته ما سره داسې ناروا کار وکړي. په یاد ولرئ چې اول خو داسې پیران د هیچا مشکل نشي حل کولی، ځکه چې دوی خپله د الله پاک محتاج وي او دوی هسې خپل یو بازار او خپل یو دکان ګرم کړی وي او په دې چل باندې د خو کورنو ښځې دوکه کوي او بیا د هغوی نه ویډیو ریکارډینګونه هم کوي. ښځو ته پکار دي چې داسې جعلي پیران بې نقاب کړي او هیڅکله هم د داسې خلکو خواته ورنشي، ځکه چې څه کوي الله پاک یې کوي او د الله پاک نه علاوه نور هیڅوک هیڅ هم نشي کولی. نو داسې پیرانو نه ځان ساتل پکار دي. د پښتو پوسټ چینل د دې ویډیو د کتلو مو ډېره مننه کوم. خوشحاله اوسئ.